حدیث کې الله او د الله رسول صلی الله علیه وسلم د شکر بیان کړی دی، د حمد بیان کړی دی، د شکر بیان کړی دی. د حمد او د شکر داسې شی دی چې انسان دا کوي نو چې سیاتا الله کړی وي، چې سور کړه الله کړی وي، کاغه په هر مت کې نه راغلی وي، کاغه مد د ایمان دی چې ټولو نه اعلی ترین نعمت دی، کاغه قسم قسم د اعمال الصالحه دی چې د ایمان نه پس د ټولو نه دویم اعلی ترین نعمت دی، کاغه علم او معرفت دی، کاغه صحت دی، کاغه بچی دی، کاغه عزت دی، کاغه د خلکو او د یارانو او د دوستانو خدمت تی، محبت تی. خو چې د الله تعالی سور کړه او سیاتا پتا باندې الله کړی دا نو اعلی ترین شی دا دی چې ته به د دې لپاره شکر وباسي. دا د الله ډېر لوی نعمت دی او شکر نسبت په دې کار ځان ته نه کې، نسبت د کار ځان ته نه کول دي ته ویل کېږي. زمونږ په دې دماغو کې کله ناکله راشي یاره که زه یا الله پاکه که ما دا ایمان راوړې، یا الله پاکه دا ما چې کړي دي، یا الله تعالی دا څه چې دي، نو د انسان دماغو کې راشي چې دا علم یا الله جوړ زما د دې دماغو نتیجه ده چې تا ماله دا علم را کړی دی، او زما د دې کتابونو وجه ده چې تا ماله دا علم را کړی دی، او زما د دې منډې وجه ده چې زه تا عالم کړم. نه نسبت په د دې ټولو کارونو الله ته کوي. که الله د علم نه درکړي، ګوره ډېر دنیا مخلوق داسې دي دونه منډې وهي که نه، د طالبانو کې د قاریانو مولیانو کې اته لس شل کاله تیر کړي، هسې ورته خلک قاري صاحب او عالم صاحب او ملا صاحب وایي. ګورې مولیان قاریان عالمان نه وي، مدرسو کې وخت تیر کړي وي، فارغان شوي وي. ګورې دا هم یاد ساتئ، ښه کوشش یې کړی وي، دونه کوشش یې کړي چې کله ناکله دا کوشش د وجې نه مایوسه شوي وي، خو بس د الله رحمت متنی متوجه شوي. نو چې رحمت ته الله متوجه نه شو نو دا ټول کار خو د څه شي وي؟ د رحمت ته الله تعالی وي که رحمت ته الله چې راته متوجه شو نو طالب له بیا الله تعالی علم ورکړي. رحمت ته الله ته متوجه شو نو بیا حافظ صاحب الله حافظ کی، قاری صاحب الله تعالی قاری کی، عالم صاحب الله عالم کی. او کو ډیره منډه مو یې کنه، او ډیره منډه مو یې کنه، او ډیره منډه مو یې کنه، خو چې رحمت ته الله راته نو متوجه شوی، الله نو غوښتلی کنه، نو بس د تبلیغیانو خبره، تبلیغیان یو خبره کوي خو یو ټکې ورسره لګوي ښه وي چې الله ونه غواړي نو اسم دا ټول مخلوق غواړي نو څه نشي کولی، چې الله اراده ورسره لګوي. څه ورسره لګوي؟ اراده چې خبره هم سمیږي. ګورئ جلیبي به چې اراده دې ورسره ولګوله نو کار به دې ټکي، او چې اراده دې ونه لګوله نو بیا هم زمونږ په دماغو کې خو اراده وي، خو معترض را باندې اعتراض کوي. اعتراض والا خلک خو ډېر زیات شته که نه، هغوی په مونږ بیا څه وکړي؟ اعتراض وکړي. نو تاسو ورسره اراده نو که دا ټول تکلیف او مصیبت او خوارۍ وباسې که نه، خو چې الله نه یې غوښتلي میا صاحب که نه هېڅ هم نه کېږي. او چې الله غواړي، یاره چې الله وغواړي که نه نو هیڅ منډې به نه وی. او یا اردو کې وایي چت پار کر دینا، چې الله وغواړي که نه. یاره په دې کټ کې به پیر صاحب مبارکه په بړستن کې فروت راغلی، خو چې الله وغواړي بس ګړه شو چې چت په کولو شي، او علم او معرفت او خیر او برکت او هر څه به الله درکړي. دا خو مقیده راکړه چې الله وغواړي په خپل کټ کې مې دله لرکړي، چې الله پاک وغواړي نو په خپل بړستن کې به دله الله تعالی. خو چې الله ونه غواړي که نه منډې علم پسې به ډېرې منډې ووې، خو چې الله نه یې غوښتلې که نه. شاد محمد مولا چې خدای نه غواړي نو پیر بابا به څه وکړي، چې الله یې نه کوي نو پیر بابا به څه وکړي. مقصد زما دا دی چې کله ناکله الله بغیر د کوشش نه انسان ته الله تعالی څه شی ورکړي. ډېر داسې دي قسم پاله، داسې ډېر زیات نعمتونه دي د الله تعالی
چې مونږ د هغې په الحال قابل نه یو. که زمونږ دماغو ته وګورئ، زمونږ سوچونو ته وګورئ، زمونږ کوششونو ته وګورئ، نو فی الحال ډېر داسې اشیاء راغلي دي چې مونږ د دې قابل نه یو. خو چې مونږ له الله تعالی راکړي دي نو دا د الله تعالی عظیم الشان لوی نعمت دی، خیر دی، برکت دی، عطا ده. نو چې بغیر د دې نه چې صلاحیتونه ممکن نشته او مونږ له الله یو شی راکړی دی، نو اول شی دا دی چې شکر به وباس. شکر به وباسي، یا الله پاکه دا ستا کار دی، که دا علم دی راکړی دی دا ستا کار دی، که دا ایمان دی راکړی دی دا ستا کار دی، چې دا په وخت باندې د خپل فرض مونځ کوم دا ستا کار دی. د هرې نیکۍ نسبت په الله ته کړه، شر نسبت په الله ته نه کړي، اگر چې خالق د خیر او د شر د دواړو الله دی، خو د شر نسبت په ورته نه کړي او د خیر نسبت په ورته کړي. او بیا به کله ناکله د دې اظهار په خولې باندې هم کړي. ګورې دا یاد ساته ښه، دا حمد او شکر څه ته ویل کېږي تاسو ته پته ده؟ دا حمد او شکر داسې عجیبه غوندې کار دی. زه بل ورځ یو دعا له لاړم، دا ملګري زما که چېرته اوري، موږ سره یو ملګری سبحان الله داسې نه پوهېږم چې ډراور نورخان و خو یاسر و، چې کوم یو چا سره چې را واقع شوې دا به یې مور یو چا چې لیدلي د هغه مور. چې لاړم یو دعا له لاړم، ټولو خلکو سره میلاو شوم، د شیرپاو ته موماڼو ته دعا له لاړم. دعا له چې کله لاړم نو یو بوډا پکې ناست و، بوډا و خو ګیره خریلې وه، خو په ما بد نه لګېد، په ما داسې سړی بد نه لګي. او دا تندی یې داسې را چوڼي کړی و، داسې خو یې نور را چوڼي کړی کړ، سمې دا تندی را چوڼي کړی و. نه خلکو سره ستړي مه شو کوم، چې چا به ورسره ستړي مه شو کوم، دا دوه ګوتې به یې ورکړې. سبحان الله دې و. زم کله ناکله بس داسې دغه غوندې یم، بس دا خولې نه مې څه وځي، نو چې بس خو د دا کیفیت او دا دغه مې وکته، ښه نو چې را روانېدم نو چې سلام ستړي مه شو مه کوم، ده ته ورسېدم، مې خدای دې غر که تا سره به ښځه څه ګزاره کړي، دا تندی دې سم که. هغه هم په خندا شو، مې خدای دې غر که اوس ما پېژندم ده ایجندم یم نه، خو د دغه کیفیت په ما ښه نه لګېد. ښه مزېدار ښایسته اعلی ښکلي مزېدار سوټ بوټ ناست و، خو دا تندی داسې تاسو د سبحان الله نه تپوس وکړئ چې دا تندی څنګه را چوڼي کړی و، د مخلوق د خدای ته. نو چې زه کله مخامخ خلکو سره کول نو ده ته ودرېدم، مې ماړه دا تندی تا سره به دا ښځه ګزاره څنګه کړي، دا تندی سم که، ته د مخلوق سره داسې تنګ تندی دې را دغه کړی دی، نو تا سره به دا کور کې د ماشومانو دا ښځه ګزاره. هغه هم په خندا شو، چېر دا ملا صاحب خو ریشه چې ګاډي ته راوختم د سبحان الله ته مې یاره زما د سره څه کار و چې ما درته اوس دا خبره کوله. خو زړه کې مې دا راغله چې الله تعالی یو مزیدار ښایسته جسد جن کړی دی، کور ته یې چولی دی، بوټ ته یې چولی دی، نو مخلوق سره خو دا رویه سمه ساته که نه، ته نو مخلوق سره رویه سمه ولې نه ساتې. کله ناکله داسې مانه لږ زیاتې کله ناکله وشي، خو بیا پرې نه یم خفه. مقصد دا دی چې اول به ته دا په خوله باندې، په الفاظو باندې، په جوارحو باندې. یو سړی راغی د الله د پیغمبر صلی الله علیه وسلم په ځای، چې کله راغی نو دا ویښتې ډېر زیات ببرو، سم ویښتې ببرو. زموږ قاریانو ته پته ده، موږ سره پخوا زمانه کې یو قاري او چې زه اوس خبره کوم نو دا زاړه طالبان به پرې بیا پوهېږي. یاره خو هغه چې به کله ویښتونو ګومس کړی نو ډېر زیات به ګډوډ ښکارېده. یو ځل د سار را پاسېدلی و، ما له مخې له راغی، چې مخې له راغی دا اړه مې خور شو، وایي د خدای ظالمه دا ته څه کې، دا کو ته د شپې چا له مخې له ورغلې خو زړه به دې ته ایستي. دا ویښتې داسې ولاړ وې، داسې ولاړ اوچت. نو حدیث کې راځي یو کس راغی شبیر بابا، نو ویښتې داسې غټ ولاړو، ګومنځ یې پکې نه ووالي، او جامې داسې ډېرې احتیاط خیرنې خچنې اچولې وې. نو د الله پیغمبر صلی الله علیه وسلم ورته وایي نورې جامې دې شته، پاکې ښایسته جامې دې شته؟ یو د الله پیغمبره پاکې ښایسته جامې خو مې شته. وی ولې نه چې د الله د نعمتونو اظهار ولې په دې خپل وجود باندې نه کې؟ یو نعمت چې د پاک حلال ښایسته الله درکړی دی نو د دې اظهار په خپل وجود باندې کوه که نه؟
نو یو شی دا دی چې د الله د نعمتونو اظهار به په لاسونو په خپو باندې کله ناکله کوي په خولې باندې به هم د الله د نعمت اوس یو سړی چې تاسو سوچ کوئ چې یو سړی راولګېد یو ملا دی غټ ملا دی او ټول ورځ الحمدلله الحمدلله شکر لله شکر لله وایي خو د ملا سړي حمد څه شی دی هغه به دی چې ته به طالب ته سبق ښایي دا دی حمد دی د پیر حمد څه شی دی چې چاله به بیعت ورکړي ذکر به ورته ښیي توجه به ورته کوي یعنی مقصد زما د دې خبرې دا دی جلیبیبه چې یوازې د خولې حمد نه دی چې ته ټوله ورځ الحمدلله شکر لله وایي چې ستا اعضا او ستا قلب او ستا وجود هم د الله تعالی د شکریې او د الله تعالی د حمد یو مجسمه وګرځي داسې انداز سره به ته خو د ټولو نه اوس وګوره اظهار به یې څنګه کې نو علما وایي فقها وایي سجده وکړه الله ته کله ناکله باندې څه نیکي راغله پیر صاحب که نه وره چې کله ناکله څوک په چا باندې څه د خیر کار راشي نو هغه څه ګډا خو نه شروع کوي که څه چل کوي سجده کوي نو الله ته سجده وکړه د خیر خبر راغی دې ته موږ په خپله اصطلاح کې سجده شکر ویو دا یاد ساتئ ښه سجده شکر پېژنئ میا صاحب سجده شکر میا صاحب دې ته وایي چې داسې د خیر خبر راغی هلکه د حج منظوري دې راغله هلکه به چیرې پاس شو هلکه زوی چې جیل کې هغه واپس راغی نن سبا دا قصې دي څه تکلیف و هغه رفع شو نو ته اول سنت طریق مستحب جواز طریقه دا نه چې خیر دی یو سجده وکړه د الله دربار کې دې ته موږ سجده شکر سجده شکر د امام ابو حنیفه را اداره چې سنتیت منسوخ دی خو جواز پکې نشته بالکل جایز دی چې ته د الله په دربار کې یو سجده وکړې د الله دا کله ناکله د دشمن په مرګ باندې هم جایز ده خو شل ځله مې درته ویلي چې د دین دشمني ښه ابو جهل چې مړ شو رسول الله صلی الله علیه وسلم ته خبره راورسېده د الله پیغمبر صلی الله علیه وسلم د ابو جهل د مرګ د په شکرانه کې یو سجده شکر وکړه د خلق ته وایي د الله پیغمبره ابو جهل خو مړ شوی ته سجده وکړ کې وایي هذا فرعون لامتي دا زما د امت فرعون نو او څنګه چې فرعون مړ شو قوم ته ازادي ملو شو د حضرت موسی علیه السلام دقه شانتې به اوس اسلام کې طاقت پیدا کیږي عزت په پیدا کیږي او وقت او ازادي به مسلمانانو ته ملاویږي نو کله ناکله چې داسې غټ کافر مړ شي ګاونډي باونډي نه ګوري ښه تربور نه یادوي ګوري تا سره چې په پیسو جګړې هغه نه یادوي ګوري چې د اسلام او د دین دشمني د هغې دپاره هم سجده خیر خو اصل شی دا دی چې سجده شکر د الله په نعمتونو باندې وکړي د الله په نعمتونو باندې پیر صاحب څه وکړي او د الله کار دی دا تاسو لږ ازمیښت وکړئ مونږ مولیان کار دا کوو چې ویو خو وظیفې خلکو ته ښیو خو په خپله یې نه کوو دا ګوره یاد ساتئ ښه دا مولیان چې کوم په هغه دا وظیفې کوي که نه دا وایه دا وایه دا وایه پیر صاحب دا په خپله نه کوي ګوره پیران یې کوي ګورې مونږ ته ځان وباسو مولیان د خپل کار کوي او که نه مونږ ته ونه وایه چې ګوره ته چې مولا یې زه مولا مې یم خو زه فقیره مې یم نو فقیران یې کوي پیران یې کوي او نور دا څونه مولیان چې که نه خفه کېږئ مه دوی وظیفې خلکو ته ښیي خو دوی په خپله باندې نه کوي د خدای قدرت دا دی چې نه کوي نه کوي نو چې نه کوي نو موږ څوک دا وایه او دا وایه ته ته په خپله یې وایي زه د ټولو نه اعلی کار کوم څه کار کوې بس کتابونه خلکو ته ښیي او کتابونه دي بس کتابخانې دې ستړې کړې کتابونه خلکو ته کتابخانې ستړې نه لږ لږ وظایف تاسې د خیر او د برکت چې تاسو کوئ ستاسو په خوله کې به الله تعالی خیر پیدا کړي دا تجربې دي بس تجربې دا دي پیر صاحب شال بابا نه چې وظیفه کوې د الله تعالی باندې په دا زه په خپله دا زه بعضې وظایف د دې لپاره وایم چې لکه ملګري زه الحمدلله او شکر لله سل کله ته وایم صرف الحمدلله او شکر لله الحمدلله شکر لله صرف دا خو سره د دې نه چې الحمدلله شکر لله کې د دې سره به کله ناکله داسې کار هم کوې چې د مخلوق ته داسې لږه لږه پیدا ورسي په هغه فوایدو کې وخت لږ دی هغه فوایدو کې مونږ سخت کال ډاکټر صاحب ټول کال سبقونه وي دا د الله نعمت دی سخت کال خو ما دونه سبقونه وي که نه او د دغه خبره چې دا ملک مې شړشم قسمه ملک شړشمې دوره مې ختمه کړه دا یو
د هغې سره مې وړې دورې والا ته سبق ووي، د هغې سره مې اولاد ته ووي دا خو لا وړې خبرې، د هغې سره مې تخصص فی الفقه 2 کلاسونه، یو زمونږ 3 کلاسونه ختم کړه، 3 کلاسه او هر یو کې تقریبا 80 او 100 کسان، یو پرایویټ، یو د هغه پرایویټ چې پرون یې دستاربندي وشوه 85 کسان، یو د 400 والا، یو د عام پرایویټ چې را روان دی انشاءالله د هفتې په ورځ به د اتوار په ورځ، او یو دې کې ریګولر کلاس چې کوم را روان، بل به تخصص په سخت کال مې پکې لا د پښتو خبره علم الکلام وکړه. نو په دې موږ شکر وباسو چې د اتوار په ورځ د هغې دستاربندي را روان، او د دې پیرانو دستاربندي سخت کال به پکې د پیرانو دستاربندي م کوو، دا خو لا رانه نه ده، د خلفاو دستاربندي به مې ښه انشاءالله. زمونږ چې څونه خلفا دي د دغه خلفاو به انشاءالله، خلفا ډیر دي تقریبا د 200 نه زیات دي، خو دې کې مونږ ووایو چې څوک دستاربندي کول شوق لري، دې کې 2 قیده دي، چې څوک شوق د دستاربندي نه لري نو دا نه ده چې هغه جوړ د خلافت نه معزول شو، نه چې دا خبره به د غوږ نه خلفا د وباسي. یو انسان دی وایي نه زه دستاربندي نه کوم، نو هغه د خلافت نه معزول نه دی. ګورې دا واورئ ښه، که چېرته یو مشر سړی وي یا یو سړی غایب وي یا یو سړی وي چې نه بل کال نه به وکړم، نو هغه د خلافت او د معزولیت نه معزول نه دی، اب په همغه شان خلافت کې وي. هو کوشش زمونږ دا دی چې د هغوی بیا بل کال نه بل 25 کسان به انشاءالله یا 26-27 کسان به کېږي. دې کې تقدیم و تاخیر مونږ ختم کړو. دا نه ده چې زمونږ کوم مشران خلفاو معزونانو هغې کې بعضې داسې کشران راغلل چې هغوی مونږ دستاربندي کوو، نو کیف متفقه، یعنې کیف متفقه نه مراد دا دی چې زاړه او نوې دواړه، خو دا به د 25-26 نه زیاتو، نو ځکه بیا راته تکلیف راځي. دا د 4 سلسلو چې څونه خلافت چې کوم ملاویږي نو په 2 سلسلو کې به په یو وخت کې نه کېږي، یعنی دستاربندي به نه کېږي. اوس یو خلیفه صاحب دی، ډاکټر صاحب دی، یا شبیر بابا دی، یا پیر صاحب دی، او په 2 کې خلیفه دی، نو په الحال به اوس د 2 طریقو نه کېږي یو. نه د 4 واړو چې څونه خلفا وي، تاسو ته زما درخواست دی چې هغې خپل نومونه ولیکئ، خو نومونه برابر شوي دي که نه؟ زه خیر دی دې کې چې کوم د نقشبندي خلفا وي د هغوی، چې کوم د قادري خلفا وي د هغوی، چې کوم د سهرالدین چشتي خلفا وي د هغوی، د سهرالدین خلفا وي د هغوی، دا به انشاءالله دې سره د حفظ ماشومان دي. دې سره رشا یو خبره خو ما نه هېره شوه، سخت کال مونږ د بناتو تخصص هم وکړو ډاکټر صاحب، او که هغه دا ترتیب و چې دا پاس زیو نو دا ستاسو برکاتو، ستاسو خیرو، ستاسو د مرګ دا پاس زیو چې کومو دا مونږ زنانو ته خالي کړي، نو د هغې اخوا ورو، نو زمونږ کور والا به راله 3 ورځې به د هغې تخصص و، هفته، اتوار، پیر. نو زمونږ کور والا به راله هغې ته به یې ور لرکو، خدمت یې هغوی وکړو، دوی ورته خپل اصطلاح کې باجیانې وي، او د دې ځای نه به مونږ درس کوو. د مخامخ دا کم درس چې د هلکانو درس و، نو د دې هلکانو د دې درس نه یو روسپیکل بره ختلی و، نو دا نو چې ځان له درس و، ځان له درس زنانو ته نه ما چېرته کړی دی او نه زه کولی شم، دا نور ملیانې کولی شو خو ما نه شو کولی، خو دې ملګرو ته زمونږ پته وه ته سخت کال بکویټي ملا که پروس کال خو سخت کال دا شو، نو دا درس روسپیکل بره تلی، نو هغې ته به یې فکس په خپل وخت باندې د پیریډ نه 15 منټه مخکې ور کولاو که، لکه په 11 چې به پیریډ و نو په پاکم به یې کولاو که، نو چې درس پې وي نو بیا به سیده لاړه په هغوی پسې به یې ور بند کړه. دا خدمت هم ډېر ګران کاري، ډېر ګران کاري، خو موږ د الله نه شکر وباسو، حمد کوو چې 15 کسانې مفتی حضرات دا سخت کال، او 15 کسانې پرون په هغه 400 په درس کې، او 15 کسانې زنانه مفتیانې الحمدلله، دا ستاسو د فقیره د خیر او د برکت مفتیانې صاحبانې شوې، پې پوهېږې؟ نو نور څه غواړې د الله نه، نور څه غواړې؟ مفتیان درته پیدا شو، مفتیانې درته پیدا شو، متکلمین درته پیدا شو، فقها درته پیدا شو، پیران درته پیدا شو، معزونان درته پیدا شو. په دې ټولو اشیاو باندې مونږ د الله حمد کوو، شکر وباسو. الحمدلله، شکر لله. یا الله ستا شکر دی، یا الله ستا حمد دی چې دونه توفیق تی زمونږ د ملګرو له، دونه توفیق تی زمونږ د خانقاه له، دونه توفیق تی زمونږ په دې ځای کې ور واچو چې هر صنف د علومو الله تعالی په دې ځای کې فارغ کړه خلک، هر صنف، که هغه دوري وي، که فقهي وي، که کلام وي،
که زنانه وي نارینه نو د اتوار په ورځ باندې به انشاءالله د دې شکر عملی اظهار کوو انشاءالله. ښه د اتوار په ورځ به دستاربندي ځان خدمت لم راورسوئ. زما اعلان دی دا ځان لم چېرته شیر کې دا دستاربندي ډېره غټه دستاربندي تاسو لیدلې ده په خپله. بل ځل چې زما په خیال باندې په دې کې شمار د ګاډو شوی نو جوړ 20,000 کوڅونه ګاډي راغلي صرف. نو چې دونه موټر سایکلې وي نو چې 20,000 موټر سایکلې نو خلک دوه خو خامخا راځي که نه. دغه ډاک ډول ډک او دغه ډاک کې زه وایم د 1 لاک نه زیات خلک راځي. دا دونه غټ ډاک دی ډېر لوی ډاک دی. د های سکول ډاک په تنګي کې دا مشهورترین غټ ډاک دی. دا اکثر ډکي د مخلوق نه ډکي نو دا انتظامات هم غواړي. دا سپه سالاران غواړي. دا د هغې سره د تبلیغیان ورته مجمع جوړ وایي. مجمع جوړ غواړي. مجمع چې جوړه وي او څه خیر او برکت دی خلکو ته ورسي نو دا بخي. چې اوس دنیا مخلوق راشي او اواز نه اوري یا ډېر لوی لوی اکابر په دې کې را روان دي. دا کوړي لوی لوی علما په دې کې را روان دي. د حضرت مفتی صاحب مفتی محمد فرید صاحب فرزند مبارک حضرت خواجه حسین احمد صاحب زمونږ نور استادان دیر بابا دغه شانتې مغفر الله مولوي صاحب شیخ ادریس صاحب دا ټول را روان دي انشاءالله. د هغې سره ما سوا په زرګونو علما را روان دي. نو زما تاسو ته درخواست دی چې که ټوله یوازې مه راځئ خدمت له راشئ. چې تاسو انشاءالله ځان سره 2 3 کسان د هلکان لکه میا صاحب تشوي ته دا مه کوه چې ته د اتوار په ورځ باندې را روانېږي او بس ځان له په ځان له را روان شي. نه ته ځان سره په چینچی کې په موټر سایکل تاسو مه راځئ. لکه امجد شو تاسو شو داسې کسان دا څونه چې تاسو ناست یې دا به تاسو چینچی کې راشئ او ځان سره به مونږ چې ورته په خپل اصطلاح کې ملاتړ وي. تش وي بوډاګان نه بوډاګان دې ځان له راشي. حلیمه تش وي او عبدالرحمانه تش وي. شاد محمد دې خو ټول په خدمت کې دي. زاهده زاهد ګله تش وي. تاسو ټول تاسو چې کوم د علاقې خلک یې استاد جي ایاجي صاحب تش وي سراجه تش وي تاسو ټول مزمله دا مزمل دا تاسو ټول چې دا به په موټر سایکل نه راځئ د اتوار په ورځ. او نو دغه وایم چې د وخته به راسئ نه چې تاسو 10 بجې موږ له راشي. تاسو چې څنګه د سحر مونځ وشي یا داسې چې اوس کې نو د چې د سکولو سره دا کم کسان چې دا کم زموږ د تعلقدار دي میا صاحب شو ټول ملګري دوستان بختور حاجي صاحب تشوي 15 کسان ملاتړ به تاسو مال را رسئ او هلته به پیر صاحب په خدمت کې ولاړي. دا قاري صاحب تاسو یادومه دا ستاسو د کلي نوم خطرناک دی. اوس مونږ څو ویو تا ته کلي نوم هندو کلي دی نو نشم ورته ویلی. نوم والا بدل کا هندو کلي والا تا ته وایم. تاسو چې ځان کلي تاسو چې ځان دا رسولي ښه ظفر کلي سره دی که نه نو تاسو چې ټول ځوانان دا ټول د دغه ځای نه د دې ځای پورې تاسو دغه والا ملکانو کلیواله دا ټول کسان چې تاسو د اتوار په ورځ باندې چې اوس کې نو په چینچی کې په موټر سایکلو به نه راځئ. چینچی به بیا رخصتوئ. په چینچی کې به ماته 15 کسان ملکه تشوي 15 کسان چې تاسو مال راغلی او نیغ ولاړ یې او پیر صاحب ته وایئ چې مونږ هغه کسان یو چې مونږ د خدمت لپاره راغلي نو چې تاسو اورېدل نه دا خدمت وکړو که نه نو تاسو له الله پاک انشاءالله د دې ډېر لوی خیر وبدلی دی. ځکه دا خدمت یوازې مونږ نه شو کولی. امجده ګورئ تاسو هم یاد ساتئ خال کم ملګري دوستان دا ټول ملګري تاسو ځان د اتوار په ورځ خدمت له راورسوئ. 15 ملاتړ به ځان سره راولئ. هسې نه که یوازې راشئ او زه خو به وروستو درځم خو پیر صاحب به د نن نه هغلته کار شروع دی. تاسو که بعضې ملګري سبا هم داسې ملاتړ ځان سره راوسته اول ته ډاک ته لاړ شئ ځکه کار نن نه شروع دی. نو که سبا هم لاړم جده داسې 1 غنټې له 2 غنټو له او بیا تې ماښام ځای هلکه زاهده تا ته نو بیا به راځئ. او چې د اتوار په ورځ خو چې تاسو د 15 کسانو ملاتړ سره نیغ په هغه ځای کې د پیر صاحب پیر اکبر په خوا کې ولاړ یې ښه وعده ده انشاءالله. ما چې را خدمت ته وي خدمت ته به ځان را رسوی که نه 15 کسان به انشاءالله د خدمت لپاره. بل زنانه چې هغې ته مې دا وینا ده چې دعاګانې وکړي داسې یو روژه ونیسي ختمونه وکړي زموږ لپاره چې
چې الله پاک دا مجلس ته خیر او برکت وګرځي او الله پاک په خیر او په ښه طریقې سره د برکاتو نه ډک مجلس الله تعالی وګرځي. نو دعاګانې به پکې کېږي، علما اولیاء به پکې راځي، هسې چې په زرګونو علما راجمع شي، دا د خیر یو موقع وي، دعاګانې الله تعالی قبلوي. نو انشاءالله دعا هم کوي چې الله دا مجلس ته خیر کړي، موږ هم دعا کوو چې الله تعالی د خیر کړي او الله تعالی زموږ لپاره او د دې علاقې لپاره او د دې کلي لپاره او د دې ټول وطن او د دې ټولې علاقې لپاره د خیر ذریعه وګرځي. یا الله تعالی دا اجتماع په خیر باندې وکړي، یا الله دا دستاربندي په خیر باندې وکړي، تکلیفونو او مصیبتونو او شرونو نه یا الله تعالی موږ ټول په امان کې وساتي، د دواړو جهانو خیر او برکات موږ ټولو له راکړي. غایبانه چې کوم هم زموږ ملګري یاران دوستان دي، زمانه پیغام ځان نه نشر کړي چې هغه د اتوار په ورځ باندې موږ له ځان خدمت ته راورسي. زموږ چې څونه ملګري دوستان دي چې د اتوار په ورځ باندې ځان خدمت له راورسي، او یوازې دا نه چې په خپله راشي، چې کم از کم 3 4 5 کسان دا په پنډال کې پیر شاه اکبر صاحب سره یا ما سره ملو شي او دوی د خدمت لپاره صرف راشي. نو موږ به تاسو ته دعاګانې هم کوو او انشاءالله الله پاک په د دې خیر او برکت تل په دین او په دنیا کې درکړي انشاءالله. وصلی الله علی خیر خلقه محمد و آله و اصحابه اجمعین.